سلامونه دوستانو، تاسو ګورئ سخن سکلز یوټیوب چینل. هیله لرم روغ او جوړ به وئ. نن به تاسو ته په دغه ویډیو کې ښایم چې که چېرته ستاسو ویډیو 400 یا 500 یا 100 MB وي، نو هر څو MB چې وي، نو څنګه به دغه تاسو عادي سایز ته راولئ، یعنې سایز به د دې کموئ او دغه ویډیو به خپل کیفیت له لاسه نه ورکوي. یعنې که چېرته ستاسو ویډیو لویه وي، تاسو غواړئ دغه یوټیوب ته یا هم نور پلیټفورم ته هغه چې په سوشل میډیا کې کارول کیږي هغه ته اپلوډوئ، تاسو کله چې د دې ویډیو سایز کم نه کړئ هغه ډېر وخت نیسي په اپلوډینګ کې او همداشان هغه ډېرې MB له تاسو څخه وهي. نو نن به تاسو ته ډېر یو زبردست اپلیکیشن دلته در وړاندې کوم چې هغه کې به تاسو خپله ویډیو کموئ خو کیفیت په له لاسه نه ورکوي. په همغه ډول به وي کوم ډول مو چې سیو کړي وه. نو تاسو ته به نن دغه زبردست اپلیکیشن در وړاندې کوم. مخکې له دې چې دغه ویډیو پیل کړو دغه اپلیکیشن باندې کار وکړو، له تاسو څخه مې په ډېر درنښت هیله ده چې زموږ همدغه یو نوی چینل دی، هغه بل یو کې لږ ستونزه منځته راغلې وه، هغه له منځه لاړ. نو تاسو همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او تاسو نور خوندورو ویډیوګانو لپاره لازما زموږ همدغه چینل تعقیب کړئ. نو انشاءالله موږ به تاسو ته ډېرې زبردست طریقې اپلوډوو. تاسو به د ټولو دمخه لاړ شئ ډسکرپشن ته، زما د همدغه ویډیو ډسکرپشن ته. کله چې ډسکرپشن ته لاړئ نو کله چې راغلی دلته ما د خپل ټلیګرام چینل لینک درکړی دی، تاسو به زما د ټلیګرام چینل را خلاص کړئ، همدغه چینل دی دغه به در سره سبسکرایب کړئ او دلته به بیا راشئ. نو ما دلته د همدغه اپلیکیشن لینک تاسو ته درکړی دی، دغه مخامخ ګورئ چیک اوټ کمپریسر ویډیو سایز کمپریسر. نو تاسو به څنګه وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته پلی سټور څخه به دا ډاونلوډ کړئ. البته دلته ما ځکه درکړی دی چې ویډیو په ډسکرپشن کې مستقیما نشم درکولی، کله کله بیا دا ستونزې پېښوي د یوټیوب لخوا. نو تاسو به د دغه ځای څخه لاړ شئ او هلته به یې په پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ. خو همدغه ځای کې تاسو کولی شئ چې په لنډ ډول لینک پیدا کړئ. نو کله مو چې دغه ډاونلوډ کړ نو تاسو به څنګه وکړئ، بیک به شئ. کله چې بیک شوئ تاسو به راشئ د هغې وروسته همدغه یو به راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړ دلته به لږ انتظار وکئ. کله چې دغه راخلاص شو دلته دغه پاس کونج کې ګورئ کوم ایکس نښان چې دی همغه دلته ووهئ. نو هغې وروسته دلته تاسو وګورئ امپورټ دغه آپشن ګورئ. نو کله چې دغه امپورټ پیدا کړ نو تاسو به څنګه وکئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او هغه ویډیو به راواخلئ د کومې چې تاسو غواړئ چې سایز کم کړئ. تاسو غواړئ چې د همغې ویډیو سایز کم کړئ نو تاسو به هغه پیدا کړئ او دلته به یې راواخلئ. مثلا زه تاسو ته دلته د یوې ویډیو سایز کموم. دغه ویډیو د مثلا تاسو وګورئ 19 MB ده ښه. دلته زه دغه راخلم په نیکسټ باندې کلیک کوم. کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ د هغې وروسته به دلته تاسو لږ لاندې راشئ. پکې کله چې لاندې راغلی تاسو به هغه سایز پیدا کړئ په کوم کې چې تاسو سیو کړي ده. کله مو چې دلته دغه پیدا کړ د هغې وروسته به تاسو دلته په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سټارټ باندې کلیک وکړ دلته به تاسو لږ انتظار شئ. تاسو اوس دغه ویډیو خپله ګورئ ښه 19 MB وه، اوس دغه روانه ده. دغه څنګ کې تاسو وګورئ دلته په دغې خوا کې زه تاسو ته نښې نیکم، دغه خوا ګورئ دغه 1 MB ته چې اوس ورسېده. نو دغه ځای کې تاسو ته د دې ویډیو د نوې ویډیو کومه چې کمپریس کوئ د دغې سایز تاسو ته ښایي چې دغه دومره کوچنی کېږي. نو تاسو به دلته لږ انتظار کوئ، دغه ویډیو کمپریس کېږي او دا په دې ډول کمپریس کېږي چې هېڅ کله به خپل کیفیت له لاسه نه ورکوي. یعنې کله چې دغه سیو شوه تاسو سره، البته په لاندې نور کوم اپشنونه چې پکې کې وو په اثر کې لومړی چې ورغلو نو تا چې کله ویډیو په کوم ځای کې په کوم سایز کې سیو کړي وي، یعنې مثلا کپکټ کې دې سیو کړه تا په 1080 کې که نه 1080 ته به همدلته دغه اپلیکیشن ته چې کله راځي ته به همدلته کمپریس چې کله ورکوي په 1080 کې به یې ورکوي. یا د مثلا هلته په 220 کې ثبت کړه ویډیو نو تاسو همدلته به راځئ دغه ته او 220 به ورته پیدا کوئ بیا به یې ثبت کوئ. یا که 220 کې مو هلته سیو کړه ویډیو ثبت مو کړه در سره خپل موبایل کې او دلته راغلی دلته 1080 کې سیو کړئ بیا هم ستونزه نشته ښه، بیا هم لا ښه ده، هېڅ کیفیت له لاسه نه ورکوي. خو داسې نه چې هلته تاسو یوه ویډیو په 1080 کې سیو کړې وي راشئ دلته یو 420 کې یا په 220 کې تاسو کمپریس ورکړئ، بیا ستاسو ویډیو کومه کیفیت کومه کوالټي چې ده هغه له منځه وړي. تر هغې پورې زه دغه ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه کمپریس سر ته ورسېږي. تاسو به یې ګورئ انشاءالله. بیا همدغه ویډیو د همدغه ځایه پیلوم. نو تاسو ته ملګرو دغه ویډیو وګورئ، بیا مې دلته درته پلی کړه. دلته دغه کمپریس شوه تاسو وګورئ. دلته تاسو ته یو اعلان البته بیا راځي، نو لږ اعلانات راځي، مشکل نشته که ستاسو انټرنیټ دې ته نو خلاص بیا اکثریت وخت کله کله دم نه راځي ښه. نو دې ته به لږ انتظار کوئ. دلته بیا سکایپ ویډیو باندې کلیک کوئ، دلته دغه ایکسپایر وهئ. نو تاسو لاندې وګورئ ویډیو کمپریسډ سکسیسفل، یا چې دغه ویډیو چې وه د په بریالیتوب سره څنګه شوه کمه شوه. لاندې تاسو کوم MB چې ګورئ
اوریجنل ام بي او کمپریسډ. اوریجنل چې وه هغه 9.8 وه، کمپریسډ شوه د 12.45. نو ډېر توپیر یې وکړ. تاسو اوس کولی شئ چې دغه ویډیو انټرنیټ ته اپلوډ کړئ. تاسو خپله همدغه یو ځل چیک کړئ، بیا به تاسو ته معلومات وشي. په خپلو موبایلونو کې چیک کړئ او ویډیو راواخلئ. کله چې کیفیت خراب نه کړ نو تاسو ته به معلومات وشي چې دغه یو رښتونی او بهترین ویډیو کمپریسر دی چې ویډیو ام بي پرې کمولی شي. نو تر دغسې نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره چې موږ یې تاسو ته وړاندې کوو، زموږ ویساخان سکلز یوټیوب چینل لازما در سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله په آینده کې به له دې هم ښایسته ویډیوګانې درته راوړو. تر بل ویډیو مو پر افس وارم ښې شپې، ښه وختونه ولرئ.